د مثال په توګه باندې که موږ دا ماشومان وګورو اول دوی پیس کی واړه وي بیا په مزه مزه نرمه غذا ورته ورکوي او اخر کې د دې قابل شي چې بیا غوښه هم خوړی شي او همدغه شانتې که یو ماشوم په عالمي سطح باندې اتلیټ جوړېدل غواړي نو اول خو هغه ګرځېدی نشي بلکې څو کالو پورې هغه دیوال یا کټ نیسي او ګرځي پس د هغې نه هغه قدم واخلي او منډې وخي او بیا کله چې ځوان شي نو ډېر زیات پریکټس نه وروستو هغه عالمي چیمپین جوړیږي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. اوس د دغه معاشي ازادۍ د ګور باندې خبرو کولو نه مخکې زما تاسو نه یو سوال دی او هغه سوال دا دی چې آیا تاسو غواړئ چې را روان 15 کالو کې ستاسو بزنس خودکاره شي او هغه په خپله تاسو د پیسې ګټي او تاسو یې صرف نگراني کوئ؟ نو که چېرې ستاسو جواب او وي نو بیا ګورې ځان تیار ساتئ چې را روان 15 کالو پورې به تاسو داسې ژوند تېروئ لکه څنګه چې په دنیا کې 1% خلک ژوند تېروي. او همدغه وجه ده چې زموږ په معاشره کې ډېر زیات لوستونکي او تعلیم یافته او هنرمند خلک د معاشي مسلو ځکه ښکار دي چې هغوی سره علم هنر شته دی خو عادتونه یې د یو کم 100% خلکو په شانتې دي او د 1% خلکو په شانتې نه دي. اوس سوال په ذهن کې دا راځي چې دغه 1% خلکو عادتونه کم دي. نو د هغې جواب دا دی که چېرې تاسو 15 عادتونه په خپل ځان کې داسې راولئ نو تاسو به د 1% خلکو په شانتې ژوند تېرول شروع کړئ او انشاءالله العظیم تاسو به معاشي ازادي حاصله کړئ. په هغه 15 عادتونو کې یو عادت دا دی چې do not living life in denial، یعنی په انکار کې به ژوند نه تېری، د ځمکې د حقیقتونو به مکمل ادراک کې او خیالي پولو به ګورې نه پخې نو دې ته وایي do not living in denial. په اسانو الفاظو کې د دې مطلب دا شو چې حقیقت تسلیمول دي او د نورو خلکو په شنه باغونو باندې به ځان نه دوکه کې او نه به په خپله چې کوم دی صرف خیالي پولو پخې. سرو خلکو په ذهن کې دا غلطفهمي پرته وي، هغوی وایي چې زه زر تر زره مالداره شوې او د دغې د وجې نه هغوی کله کله ډېرې غټو منصوبو ته لاس واچي، خلک ورته شنه باغونه وښیي چې د هغې د وجې نه ډېرو مشکلاتو سره تر مخه شي. وجه صرف دا یو ده چې هغوی د ځمکې د حقایقو نه انکار کوي، یعنې د قانون فطرت باندې نه چلیږي. مثلا پشپش پکې کروپتی جوړېدلو خوب لیدل او همدغه شانتې په یو هفته کې د 50 کیلو وزن کمولو خوب او دغه شانتې یو څو کتابونه ولولي او د علامه جوړېدلو خوب وغیره وغیره. اوس سوال په ذهن کې دا راځي چې حقیقت او قانون فطرت څه دی؟ نو د دې جواب دا دی خوږو کتونکو چې حقیقت دا دی چې مونږ خپل ګول او هدف په وړو حصو کې تقسیم کو او د ټولو نه وړوکې قدم اوچت کو او په مزه مشکل اړخ ته ځو، نو دا قانون فطرت دی. د مثال په توګه باندې که موږ دا ماشومان وګورو اول دوی پیس کی واړه وي بیا په مزه نرمه غذا ورته ورکوي او اخر کې د دې قابل شي چې بیا غوښه هم خوړی شي او همدغه شانتې که یو ماشوم په عالمي سطح باندې اتلیټ جوړېدل غواړي نو اول خو هغه ګرځېدی نشي بلکې څو کالو پورې هغه دیوال یا کټ نیسي او ګرځي پس د هغې نه هغه قدم واخلي او منډې وخي او بیا کله چې ځوان شي نو ډېر زیات پریکټس نه وروستو هغه عالمي چیمپین جوړیږي. نو په دې مثالونو که مونږ غور وکړو نو دا حقیقتونه دي او دا د قانون فطرت مطابق دي. زمونږ په ژوند کې به هم کامیابي او ترقي همدغه شانتې راځي چې مونږ به خپل ویژن او مقصد غټ ساتو، خو لومبې قدمونه به مونږ واړه او همدا اصول یو بل لیکوال جیمز کلیر په خپل کتاب اټامیک هیبټس کې لیکلي دي چې زمونږ د ژوند د کامیابۍ دارومدار زمونږ په وړو عادتونو باندې دی. که چېرې زمونږ په ژوند کې زمونږ واړه عادتونه ټیک شي نو انشاءالله العظیم مونږ له به الله رب العزت په ژوند کې کامیابي ضرور راکوي. او همدغه تیوري او نظریه یو بل لیکوال ډیرن هارډي په خپل کتاب د کمپاوند افیکټ کې هم لیکلې ده. هغه وایي
چې د ژوند د کامیابۍ دارومدار زمونږه په روزمره عادتونو باندې دی. کو چېرې زمونږه عادتونه ټیک وي نو بس تاسو داسې وګڼئ چې انشاءالله العظیم تاسو په خپل ژوند کې ضرور کامیابیږئ، او کو زمونږه عادتونه ټیک نه وي نو وی د کامیابۍ خوبونه مه اینئ. د دې مطلب دا شو چې زمونږ په ژوند کې زمونږ وړې وړې فیصلې زمونږ عادتونه بدلی، او هغه واړه واړه عادتونه به زمونږ مستقبل بدلی. یعنی که مونږ خپل معاشي استحکام غواړو او مضبوطوالی غواړو نو څنګه چې د بدن د مضبوطوالی معامله ده دقه شانتې د معاشي مضبوطوالی معامله هم ده. یعنی څه مطلب؟ د دې آسان مطلب دا دی چې څنګه مونږ باډي بلډر په یو شپه کې نشو جوړېدی، بلکې څو میاشتې به مونږ په جیم کې ډېر سخت ورزش کوو او دغه شانتې ښه خوراکونه به کوو او د بدو خوراکونو نه به پرهیز کوو. پس د هغې نه به زمونږ بدن مضبوط جوړیږي. همدغه شانتې د معاشي مضبوطۍ دپاره هم به مونږ د بعضې څیزونو نه پرهیز کوو او بعضې څیزونه به د روزانه په بنیاد باندې مونږ په مستقل مزاجۍ سره کوو، نو هله به معاشي استحکام او مضبوطوالی راځي. اوس په ذهن کې سوال راځي چې مونږ به د خپل معاشي مضبوطوالي دپاره لومبې او وړوکې قدم څه اخلو؟ د هغې آسان جواب دی مونږ به د خپل معاشي مضبوطوالي دپاره لومبې او وړوکې قدم دا اخلو چې مونږ به خپل معاشي حالت معلومو، یعنی فاینانشل سچویشن به معلومو. اکثر خلکو ته پته نه وي چې زما معاشي حالت څه دی، یعنې په قرضونو کې ډوبېږي وستر وضع، او هغه وایي جو زه ډېره اسوده حاله یم، ځکه چې هغه خپل صرف آمدن ته ګوري، اخراجاتو ته نه ګوري، بچت ته نه ګوري، انویسټمنټ ته نه ګوري، نو ځکه هغه اکثر د اتي په غوږ کې ودوي او دې ته مونږ وایو په ډینایل، یعنې په انکار کې هغه خپل ژوند تیروي، یعنې حقیقت نه تسلیمي او یو نه یو ورځ هغه په قرضونو کې بالکل ورډوب شي. اوس سوال په ذهن کې دا راځي چې مونږ به خپل معاشي حالت څنګه معلومو؟ نو د هغې اسانه طریقه دا ده چې تاسو به یو پن او کاغذ والی او 3 خانې به جوړې کړئ. په یوه خانه کې به خپل آمدن ولیکئ. دا لږه آسان کار دی ځکه چې هر سړي ته خپل آمدن پته وي چې زما آمدن څومره دی او د کوم ځای نه راځي. دویمه خانه لږه غوندې مشکله ده چې خپل اخراجات به ولیکئ. اکثر خلکو ته غټ غټ اخراجات خو پته وي خو واړه واړه اخراجات ورته معلوم نه وي، نو تاسو به خپل ټول اخراجات ولیکئ او په دې باندې به ډېر سوچ او فکر کوئ. خپل کور والا سره به مشوره وکړئ، خپل بچو سره به مشوره وکړئ چې زمونږ اخراجات کم کم دي او هغه به الف نه واله تر یې پورې غونډ ولیکئ. د مثال په توګه باندې تاسو به دا ولیکئ چې د ټولو نه زمونږ غټې غټې خرچې کم دي. دویم به دا ولیکئ چې زمونږ د میاشتې چې کم مستقل اخراجات دي هغه کم دي، مثلا د کور کرۍ شوله، د خوراک څښاک سامان وړل شو، د موبایل یا د ټلیفون بل شو، د ګیس بل، د بجلی بل شو، د ماشومانو او د سکول فیس شو وغیره وغیره. او په 3 نمبر باندې به هغه وړې وړې خرچې ولیکي چې هغه کله کله راځي، کله په میاشت کې یو ځل راشي او کله په 6 میاشتې او کله په کال کې یو ځل راشي. لکه انسان د بیمارۍ په صورت کې خدای نه خواسته اکسیډنټ وشي یا څه بل داسې غم خادي اچانک راشي، په هغې اخراجات به هم ولیکئ. زما خوږو کتونکو دا اکسرسایز چې کله زه په ټریننګ کې خپل شاګردانو سره کومه، یقین په خدای وکړه لږ وخت پس خو هغوی بالکل پریشانه شي چې مونږ ته خو پته نه وه چې زمونږ خرچې زمونږ د آمدن نه سیوا دي. بیا هغوی په سوچ کې شي چې یاره دا خرچې څنګه سیوا دي او آمدن څنګه کم دی. نو چې کله بیا هغوی سوچ وکړي نو ډېر قرضې پکې راوځي چې هو زه خو د پلاني ځای نه قرض اخلم، د پلاني ځای نه قرض اخلم. د هغې قرضو د وجې نه اکثر زما اخراجات سیوا وي. او په تیره خو کله چې اے ټي ایم د خلکو په لاس کې راغلی دی نو د هغې خلکو خرچې سیوا شوي دي په نسبت د هغې خلکو څوک چې چیک بک استعمالوي او اے ټي ایم نه استعمالوي. او تاسو په خپل ژوند کې به دا ډېر کتلی وي چې بازار ته لاړ شي او څه څیز ضرورت نه وي او چې ویني بس زر اے ټي ایم راوکاږي، ورشي اے ټي ایم نه پیسې راواخلي او دې دا اړو سوچ ونه کړي چې دا زما ضرورت دی او که نه دی او پیسې خرچ کړي. او چې بیا میاش کله 20 تاریخ ته ورسي نو بیا دی وایي چې هو دا 10 ورځې به څنګه تېرېږي او بیا ډېر پریشانه وي.
خوږو کتونکو اوس مونږه لومبه عادت خ په تفصیل سره بیان ک چې هغه څه د تاسو لږ سوچو کې بیا ماته وایي په کمنټس کې. هغه عادت دا دی چې مونږ به په ډینایل یعنی په انکار کې جون نه تیرو او د جون کې به حقیقت پسنده جون تیرو. د دې عادت ته مونږ وایو ډو ناٹ لیو ان ډینایل. زما تاسو دا خواسته چې پوره توجه سره د کتاب دا خلاصه ضرور وګورئ. او چې تاسو غواړئ چې زمونږ دا کوشش یعنی کتاب لوستل او بیا خلکو ته د ویډیو په شکل کې رسول ستاسو خوښ وي، زه به تاسو ته یو خواست کوم چې په خپل هم دا ویډیوز ګورئ او خپل شاګردانو رشتہ دارو سره هم شریک کوئ، دوستانو سره هم شریک کوئ چې هغوی ته هم فایده کیږي. او کله هم چې ستاسو په ذهن کې څه سوال راځي که هغه د معاشي استحکام حوالې سره وي یا هغه د پرسنل یعنی ذاتي ډیولپمنټ حوالې سره وي نو ما نه په واتساپ باندې هم پوښتنه کولی شئ او په کمنټس کې هم لیکلی شئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.